هارون رشید بادشاہ د یو ورځ خواهش وکړ چې زه دغه بالون دانا راوغواړم. بالون دانا دا ډېر زیات هوښیار انسان دا راوغواړم، موږ په دې باندې ټوکې مسخرې وکړم، ځکه دا فقیر و ملنګ و. دته به یې د کمقل او د یو احمق شکل د یو احمق انسان ګمان کوو چې دا به ډېر کمقل انسان دا راوغواړم، په دې باندې ټوکې مسخرې وکړم. لکه موږ او تاسو چې نن په دې معاشره کې ځان سره وینو، بعضې یو کس چې ډېر ساده وي په دې باندې خلک ټوکې مسخرې کوي. نو دغسې یې خپلو عمله ورته ویل چې هغه بالون دانه راوغواړئ. بالون دانه یې چې راوغوښته ورسره کېناسته، ګپ شپ ورسره لګي. آخره کې ورته ویل بالون دانه د ما دغه امسا واخله او د ما په مملکت کې او د ما په بادشاهۍ کې چې تر تا یو کمعقل انسان بل پیدا سو د هغې ته ورکړه. یعنې تر تا ډېر کمعقل و داسې یو انسان درته پیدا سو د هغې ته ورکړه. بالون دانه هغه امسا واخیستله او ځان سره وساتله او لاړ. څو ورځې پس دی په خپل عبادتګاه کې ده، هغه خپل ځای کې ده او خپله چوپه کې ده. یو شخص ورباندې راتېرېږي د دې بادشاهۍ د دربار یو عمله ده. دی ورته وایي ستا هغه ملګری انډیوال دی بادشاه امیرالمؤمنین ډېر سخت مریض ده، پوښتنې ته یې ورسه. بالون دانه روان شو د دې پوښتنې ته. کله چې راغی ورسره خوا کې کېناسته، هارون رشید پاچا ته وایي امیرالمؤمنین صدر سوي، صدر باندې سوي دي، ولې داسې خفه یې؟ وایي بالونه په ډېر اوږد سفر باندې روان یم، ډېر اوږد سفر راته مخې ته پروت ده. بالون دانه ورته وایي وایي څه انتظام دې ورته برابر کړی، څو ورځې پس به بېرته راځي. وای بالونه دا داسې اوږد سفر ده چې د دې نه بېرته څوک نشي راتللی، ځکه دا د آخرت سفر ده، ډېر اوږد سفر ده. بالون دانه ورته وایي چې ډېر اوږد سفر ده، نو بیا داسې زاد او راحله دې ورته برابره کړي، عسکر دې ځان سره برابر کړي، څوک څوک به ځان سره بوځي. نو دی ورته وایي بالونه هماغه کمعقل وختلي چې داسې بېهوده بېهوده پوښتنې کوي. زه درته وایم دا د آخرت سفر ده. وایي بادشاه سلامت امیرالمؤمنینه، دا به چې ډېر کم سفر دپاره اراده وکوله، نو ځان نه مخکې به دې ځان سره عملت تیار کړل، ځان سره به دې فوجیان تیار کړل، ځان سره به دې زاد او راحله تیاره کړله، ځان سره به دې قسمه قسمه ازایښتونه هغه برابر کړل او ځان ته به دې چې کوم دی هغه سهولتونه مهیا کړل. تللې ده هلته به چې لاړلې، هلته به د خیمو تنظیمات هغه انتظامونه به دې برابر وو، د یخ اوبو، د ګرم اوبو، د یخې هوا، د ګرمې هوا، د هر شي انتظامات به درته برابر وو. نن ته داسې یو خبره کوې چې ډېر اوږد سفر ده، نو دا به څه رقم سفر وي؟ هارون رشید بادشاہ وایي دا د آخرت سفر ده او د دې دپاره هېڅ شی ما نه دي تیار کړي. هغه بالون دانه سره چې کومه هغه امسا وه ده ورته ورکړې وه، د امسا یې راوباستله، ورته ویل بادشاه سلامت، په دې ټول مملکت کې ما تلاش وکړو، وګرځېدلم، خو د تا نه زیات احمق او د تا نه زیات کمعقل انسان ما څوک پیدا نه کړي. ځکه دومره اوږد سفر باندې چې یو انسان ځي او اراده لري او بیا ځان دپاره زاد او راحله نه تیاره کړي، ځان دپاره د سفر دپاره څه توښه نه تیاره کړي، دا احمق انسان نو هغه امسا یې دته ورکړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. وایي څوک چې قبر ته بغیر د زاد او راحلې نه، بغیر د اعمال صالحو نه داخل سو، دا وایي داسې سو لکه دریاب ته چې بغیر د کشتۍ نه داخل شي. چې کوم یو انسان دریاب ته بغیر د کشتۍ نه داخلېږي، خامخا پکې ډوبېږي، خامخا به پکې ډوبېږي چې کشتۍ نه بغیر یو انسان دریاب ته داخل شي. نو د قبر دپاره هغه تیاری کول پکار.